چې دا اول سوال ده چې دا ملایکه یې کوي من ربک دا سوال به اول کوي چې رب دې څوک دلته چې ستا د هر چا پر طاقت باندې یقین وي نو ته به بیا په هغه جواب ورکوې که ستا خیال دا و چې زما تمام رزق زما و د اولاد و د ښځې له دوکانه ده نو تا ته د خپل دوکان رب معلومیږي که ستا خیال دا و چې زما و زما د ښځې و د زامنو رزق له تجارته ده نو بیا تا ته هغه رب معلومیږي که ستا خیال دا و چې زما رزق په چوکۍ پورې تړلی ده نو بیا هغه رب در معلومیږي او که ستا خیال دا و چې زما د رزق فیصلې په اسمان کې کیږي هلته بدلیږي هلته پر له اوري دلته دا ماضي زما په سترګو کې اسباب دي مؤثر نه دي نو بیا به هلته ته دا جواب ورکوې چې زما رب چې و الله ما تربیت الله کړی د الله به په خپل دفتر کې زما د رزق دپاره فیصلې کولې ما ته به حواله و بیا به ته جواب دا ورکوې چې رب مې الله ده زما تربیت و پالنه چې زما په زندگی کې په شل کلنه یا سل کلنه یا هر څونه کاله چې مې سوي دې کې چې له هغې ورځې زما تربیت شروع سوی و چې زه د مور د نس له دنیا څخه دې دنیا ته رالمه الله جل جلاله زما تربیت و پالنه دلی شروع کړه کنې هلته خو د مور په رحم کې الله د یو چا تربیت کوي او اول تربیت زما په دغه مسله باندې را شروع کوي چې زما د مور په سینه کې زما دپاره پیدا کړي او د اپیو له پیدا کېدلو څخه ټول کائنات عاجزه دي له الله معصوم دا کار الله کوي او بیا تر هغې ورځې پورې چې زما سترګې له دنیا څخه پټېدې ما ته رزق د الله لخوا حواله نو زما رب الله ده دا پوښتنه